السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ ناون وپېژنئ. تاسو به د ناون قسمونه ډېر لیدلي، تاسو به ناون ویډیوګانې ډېرې کتلي وي، خو په نننۍ ویډیو کې چې کوم میتود تاسو ته ما راوړی، کومه طریقه تاسو ته ما راوړې ده، هغه A نه ونیسه Z پورې تاسو ته ما ناون په دغې ویډیو کې ښودلی دی. نو 100% امید لرم په دغه میتود، په دغه طریقه چې تاسو زده کړو، انشاءالله تاسو نه بیا هیڅکله هم ناون نشي هېرېدلی، ځکه داسې میتود اوسه پورې چا هم نه دی راوړی لکه څنګه چې تاسو ته ما په دې ویډیو کې په څومره محنت او تاسو ته راوړی دی. نو امید مې دی په دغه میتود، په دغه طریقه که چیرې تاسو زده کړو، بیا تاسو نه هیڅکله هم نشي هېرېدلی. خو شرط دی چې تاسو ویډیو تر اخره وګورئ چې زده یې کړئ، ځکه چې ویډیو باندې پوه نشئ بیا تاسو هیڅکله نشئ پوهېدلی. راځئ ملګرو، اوس ځو د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، تاسو کتلی شئ ناون اسم. وټ ایز ناون؟ ناون څه ته وایي؟ ډیفینیشن یې ګورئ. Noun is the name of person, a place or thing or an idea and anything we can hear, touch, smell, taste, think. Noun د یو سړي نوم دی، د یو ځای نوم دی، یا یو خیال. anything هر څه we can hear مونږ یې اورېدلی شو، ټچ کولی شو، سمیل بوی کولی شو، ټیسټ ذایقه یې څکلی شو، تینک سوچ کولی شو. لایک لکه مین، بوای، بوک، پین، پېښور ایکسیکټرا. صحیح شو؟ دا پښتو کې تاسو ته معنا ورکړې. ناون یو سړي نوم دی یا یو ځای نوم دی، لکه علي، هلک، ځای، کتاب، پېښور او وغیره. صحیح شو؟ او لاندې ما ډېر قسمونه ورکړي دي چې هغه قسمونه تاسو ونه پېژنئ نو مشکله ده که تاسو بیا ناون په اسانۍ سره وپېژنئ. خو یو دغه جمله تاسو ته ما درکړې ده، که په دې یو جمله باندې تاسو پوه شئ نو فکر وکړئ چې تاسو بس ناون وپېژندو. په دې یو جمله کې هر څه پرته دي. په دنیا کې چې څه هم نوم لري هغه ناون دی. مطلب په دنیا کې هر څه شته خو نوم لري، هر څه شته خو نوم لري، یو پہچان لري. صحیح شو؟ هغه ناون دی. ټیک شو؟ او لاندې کوم قسمونه چې دي دا ډېر زیات امپورټنټ دي. که دا قسمونه تاسو ونه پېژندل نو تاسو ته بیا ډېر زیات مشکلات مخې ته راتلی شي. دا ډېر زیات اهم دي. دا قسمونه به تاسو بیا لازم اوس وپېژنئ. صحیح ده؟ 9 قسمونه دي لاندې، ډېر اسانه دي، انتهایی اسانه دي، خو صرف ځان پوهول دي. څنګه د نورو قسمونه څنګه دي؟ هماغه ناون دی، خو هغه ناون کې لږې کیسې دي. صحیح شو؟ اول راځو کمن ناون. کمن ناون څه ته وایي؟ اوس ګورو. هغه ناون چې عام وي، لکه بوای، ا ګرل، ا ټیبل، ا مین. دا یو عام شو. پراپر ناون هغه ناون چې خاص وي، پېښور، پاکستان، پېښور، مري، لاهور. خو پراپر ناون په اولنۍ لیټر کې به لیټر چې کوم دی هغه به کیپیټل راځي، لکه پی پاکستان راغلی دی، پی کیپیټل کې راغلی دی، په غټه کې راغلی دی، غټو لیټر. صحیح شو؟ لارج لیټر کې. او پی پېښور، مري تاسو وګورئ کیپیټل کې راغلی دی. صحیح دی؟ دا ځکه چې خاص دی. ټیک شو؟ داسې باید تاسو وپېژنئ چې دته بیا پراپر ناون ویل کېږي. کمن ناون تاسو ته ما پاس وښودو. صحیح دی؟ اوس ګورو ابسټریکټ ناون څه ته وایي. هغه ناون چې ځای نه نیسي بلکې مونږ یې ټچ کولی شو. هغه ناون چې نه ځای نیسي بلکې مونږ یې ټچ کولی شو. صحیح شو؟ بالکل. تاسو وګورئ بیوټیفول، نه ځای نیسي نه یې مونږ ټچ کولی شو، خو دا ناون دی. تاسو ته ما وویل لاندې قسمونه راځي، خو دا ډېر اهم دی. دا به تاسو چېرته نه وي لیدلي، یا به مې لیدلي وي خو په پیسې صحیح نه وایي. دلته یو ښه څه یې وپېژنئ. ډیفیکل وګورئ،
تاسو به وایئ چې دا څنګه ناون کې راځي. بالکل دا یو نوم دی، پہچان لري، دا هم ناون کې راځي. کلر، یوت ایکسیکټرا. نه ځای نه رسي او نه یې مونږ ټچ کولی شو. دې ته وایي ایبسټریکټ ناون. دا تاسو وپېژنئ. صحیح شو. اوس لاندې وګورئ میټیریل ناون. هغه ناون چې ورنه نور شیونه جوړیږي لکه چیز، میلک، واټر. بالکل اوبونه ډېر شیزونه جوړیږي. فکر وکړئ شربت جوړیږي، داسې نور. ټیک شو. میلک دې نه مختلف شیزونه جوړیږي، چای ورنه جوړیږي او داسې ډېر شیزونه کې شوده استعمالیږي. د کارخانو کې خلک استعمالي شوده او چیز، پنیر، دې نه مختلف شیزونه جوړیږي. صحیح شو. دې ته وایي میټیریل ناون. اوس راځو کلیکټیو ناون. کلیکټیو ناون څه ته وایي؟ هغه ناون چې جمع معلومیږي خو په ظاهره واحد وي لکه کلاس، ټیم، آرمي، فلاک. بالکل جمع معلومیږي خو نور واحد دی. صحیح شو. کلاس چې کم دی واحد دی خو سوچ ورته وکړي بیا جمع معلومیږي ځکه چې کلاس کې ډېر کسان راځي. صحیح شو. ټیم کې مینس کې ډېر کسان راځي، خلک راځي. ټیک شو. خو په ظاهره چې کم ته ګورې ورته ته به وایي چې جمع دی خو واحد دی. صحیح شو. آرمي کې ډېر فوجیان راځي، خلک راځي که نه، نو په ظاهره جمع معلومیږي چې ګورې واحد دی. او همداسې فلک چې مونږ ته څه ته وایي رمې، نو څومره رمې کې څومره دغه مونږ ته څه ته چیلۍ ورته وایي، څه ته وایي که نه، نو په ظاهره جمع معلومیږي نور واحد دی. ټیک شو. اوس راځو سینګولر ناون. دا وګورئ هغه ناون چې واحد وي لکه سکول، بوای، ګرل، هاوس، مین، ټیبل. مطلب دا دی چې دا واحد وي. ټیک شو. او پلور مطلب دا دی چې هغه ناون چې جمع وي لکه دلته سکول او دلته سکولز، یو سکول، ډېر سکولونه. صحیح شو. دته پلور ناون ویل کېږي. ټیک شو. دا خو اسانه. کاونټیبل ناون هغه ناون چې حسابیږي لکه بوایز، ټیبل، پین، چیرز. مطلب دغه مونږ شمارلی شو. صحیح شو. ټیبلز میزونه مونږ شمارلی شو، ډېر پینونه وي هم مونږ ورپسې رسیږو، هغه مونږ شمارلی شو. نان کاونټیبل. لاندې وګورئ نان کاونټیبل هغه ناون چې حسابیږي نه. بالکل دغه ناون مونږ نشو شمارلی. میلک، واټر، ټي، پټرول. میلک شوده مونږ، واټر اوبه مونږ، ټي مونږ، پټرول مونږ نشو شمارلی. صحیح شو. دې ته ویل کېږي نان کاونټیبل ناون. به دا 9 قسمونه په دې ناون کې، دا به تاسو چېرته نه یو لیدلي په نورو ویډیوګانې کې، خو تاسو ته ما ډېر په اسانه او طریقه سره وښودل دغه قسمونه. خو دا قسمونه ډېر زیات لازمي دي تاسو یاد کړئ چې یو ځل انګلیش زده کول غواړئ نو دا قسمونه ځان سره نوټ کړئ، ولیکئ. دا ډېر زیات اهم دي ځکه دا تاسو ته مخکې ډېر زیاته ګټه درکوي. تاسو به اوس وایئ چې بیوټي په تاسو ته ما وي چې دا ناون کې راځي، تاسو به نه پېژندلو. همداسې دا نه قسمونه دي. که تاسو دا 9 قسمونه وپېژنئ نو تاسو ته مخکې به ډېر اسانه کېږي. صحیح دی. په بله ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته پرون ناون ښیم ښه په ډیټیل سره لکه څنګه چې تاسو ته ما دغه وښودل. امید لرم چې هغه ویډیو هم تاسو ډېره زیاته خوښه شي.